سرچینې وایي ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا جوړه شوه. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ تازه او مهم خبر ته. د طالبانو یو شمېر مخالف مشران چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي د غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربهتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دغې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې ترڅنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادۍ راډیو ته راستولی د شاوخوا 40 سیاسي شخصیتونو له ډلې د 10 کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوند د بېلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څېرو نومونه لیدل کېږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ د وخت د شمالي ټلوالې ډلې غړي دي، په تېر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودې او ډېر ځله یې هم د هغې نظام مخالف دریځ غوره کړی و. د ولسي جرګې پخوانی غړی رحمان اوغلو چې اوس په ترکیه کې اوسي او د دې غونډې یو ګډونوال و، پرون د ورځې ناوخته د دې غونډې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل. دا مشران د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا پر جوړولو خبرې کوي او زیاته یې کړه دوی هڅه کوي چې لاس کمیټې جوړې کړي چې یوه یې هم نظامي کمیټه ده چې پرې توافق شوی دی. دغو سرچینو دغه ورځ ویلي چې د طالبانو ضد د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د دې شورا غړیتوب لري. د طالبانو حکومت چې ترکیه ورسره ښې اړیکې پالي تر اوسه پورې د دغې غونډې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.